سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. څنګه کولی شو په یو واتساپ کې دوه اکاونټه خلاص کړو. راځئ ټریک او طریقه درته ښیم، راسره یې وګورئ. د کتلو نه مخکې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. راځو اول به راشئ پلی سټور ته به چې راغلی نو دلته سرچ کړئ واتساپ. چې دلته واتساپ خلاص کو نو تاسې واتساپ بزنس مه ډاونلوډ کوئ، دغه واتساپ ډاونلوډ کړئ، دا واتساپ میسنجر یعنی واتساپ عادي واتساپ. نو چې کله دا را ډاونلوډ کړو نو بیرته راشئ اپلیکیشن خلاص کړئ او د مخکې نه به هغه مخکینی یو اکاونټ به پکې خلاص وي او غواړئ چې اوس دویم اکاونټ خلاص کړئ نو دغه درې ډاټه ته به راشئ، دغه ته په دې باندې به کلیک وکړئ او رای به شئ د سیټینګ برخې ته. چې کله په سیټینګ باندې کلیک وکړو نو بیا راشئ دغه د اکاونټ برخې ته. چې کله په اکاونټ باندې کلیک وکړو اډ اکاونټ یعنی تاسې اکاونټ اضافه کړئ نو په دې کلیک وکړئ او دلته به کلیک وکړئ، بیا دلته لاندې اډ اکاونټ ورته لیکلي دي نو په دې به کلیک وکړئ. دلته لوډینګ درته درکوي او صفحه تا ته بله صفحه خلاصیږي او دلته به په دې هغه کلیک وکړئ په دې برخه. نو چې دلته کلیک وکړو نو تا ته اول هغه کې اول آپشن دا درته درکوي چې ملک انتخاب کړي. د ملک د انتخابېدو څخه وروسته چې کله تا ملک انتخاب کړو نو تا ته خپله هلته د ملک کوډ درته درکوي. دغه ځای کې دا ګوره دغه ځای کې د ملک کوډ دی، چې کله د ملک انتخاب کړو نو هلته خپله کوډ درته درځي. بیا به چې دلته به نمبر ولیکې، موږ نمبر لیکو، دا د نمبر هم ولیکو، نیکسټ باندې کلیک کوو، دلته بیا په یس باندې کلیک کوو. که نمبر در څخه غلط شوی نو دغلته ایډیټ برخې باندې به کلیک وکړئ، بیرته به یې صحیح کړئ. او که نمبر هم صحیح لیکلی نو بیا دوام ورکړئ، یس باندې کلیک وکړئ او دوام ورکړئ. دا ګوره او دلته به راشئ بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. دلته ګورئ دوستانو زما اکاونټ خلاص شوی ده، دا ګوره کنټینیو باندې کلیک کړئ. چې کله کنټینیو باندې کلیک وکړو هلته زما نوم راغلی دی تیار. ما مخکې اکاونټ خلاص کړی او بیرته مې اوس اډ کړ د دې ښودنې په خاطر. نو بیرته یې تاسو ته دا هم درښیم چې څنګه دا اکاونټ ډیلیټ کړو، بل اکاونټ واچو. خو کولی شو چې په یو واتساپ کې دوه اکاونټه واچو، د دوه نه زیات نشو کولی، خو داسې کولی شو چې د یو اکاونټ په ځای بل واچو. یعنی کولی شو چې یو اکاونټ ډیلیټ کړو بل اکاونټ واچو. دلته هغه باندې کلیک کوو الاو باندې. که چېرته نوم نه وي لیکل شوی نو دغه ځای کې نوم لیکل کېږي، دغه ځای کې، او په دغه ځای کې چې دا په دغه ځای کې عکس اضافه کېږي د دغه بټن یې سره. نو تاسې کولی شئ د دې بټن سره عکس اضافه کړئ او لاندې نوم ولیکئ. راځو په نیکسټ باندې، په دغه نیکسټ باندې کلیک کوو او مخکې ځو. دلته په ناو ناټ ناو دلته په ناټ ناو باندې کلیک کوو، ځکه چې ما مخکې اکاونټ خلاص کړی و ځکه په دې باندې کلیک کوم. دغه دی زموږ نوی اکاونټ خلاص شو. اوس دې ته راځو چې څنګه دا اکاونټ بیرته ډیلیټ کړو. نو په دغه درې ډاټه باندې کلیک وکړئ، دغه درې ډاټه باندې کلیک وکړئ او چې دغه هم کلیک وکړو نو سیټینګ برخې ته راشئ، دغه سیټینګ برخې ته راشئ، چې دې هم کلیک وکړو نو راشئ ښکته. چې کله ښکته راغلی نو دلته راشئ په دغه اکاونټ باندې کلیک وکړئ بیرته. چې په دې اکاونټ هم کلیک وکړو نو راشئ دغه ریموو اکاونټ ته، چې په دې هم کلیک وکړو دا ګوره دویم آپشن درته راځي چې ریموو اکاونټ یعنی د اکاونټ لرې کول. په دې به کلیک وکړئ او بیرته به په ریموو کلیک وکړئ. یا کومه پوښتنه لرئ کمنټ کې راته ویلی شئ او زه به درته جواب درکړم. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې د بیا لیدو په هیله. السلام علیکم.